अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږه WH words زده کوو چې WH words دې سیز او مونږ یې په کم ځای کې استعمالو یعنی اول د دې پیژانګلو او بیا د هغې نه پس د دې استعمال نو د WH words زده کولو نه مخکې د ټولو نه کروشل دا خبره ده د ټولو نه اهمه دا خبره ده چې مونږ د دې ډیفینیشن زده کوو یعنی مونږ دا خبره وپیژنو چې دا آخر مونږ په کم ځای کې استعمالو نو د ټولو نه اول د WH words ډیفینیشن زده کوو نو په یاد ساتئ د WH words ډیفینیشن داسې دی WH words are question words used to ask for specific information په اسانو الفاظو کې WH words هغه الفاظو ته ویل کېږي چې مونږ د خاص معلوماتو دپاره استعمالو او بله دا چې دا به زیاتره د WH نه شروع شوي وي لکه فار ایگزامپل who, what, why, where, how وغیره وغیره یعنی د دې اولنی دوه لیټر د دې اولنی دوه الفابیټس به WH وي اکثر به WH وي نو ګرانو کتونکو د ټولو نه اول زده کوو د who په باره کې WHO who خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې WH words څومره چې هم WH words دي نو دا صرف مونږه د یو سپیسیفیک دا صرف مونږ په یو سپیسیفیک ټینس کې نه استعمالو دا مونږه د پریزنټ ټینس په څلورو ټینسز کې هم استعمالولی شو یعنی په سیمپل پریزنټ کې پریزنټ کنټینیوس کې پریزنټ پرفیکټ کې او دغسې په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس کې او دا مونږ د پاست په څلورو ټینسز کې هم استعمالولی شو او د دې نه علاوه د فیوچر په څلور ټینسز کې دا مونږه هم استعمالولی شو او د دې نه علاوه دا په all model verbs کې هم مونږ استعمالولی شو یعنی WH words مونږ په all tenses کې په all model verbs کې او د دې نه علاوه دا نور مونږ هم استعمالولی شو نو د ټولو نه اول مونږ زده کوو who د کمی مطلب چې دی کون یعنی څوک یا کس نه یعنی چا کله چې مونږ خبرې کوو او مونږ د یو کار په باره کې تپوس کوو مونږ وایو چا دا کار وکړو یا څوک دا کار کوي نو دې دپاره بیا مونږه هو استعمالو لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې څوک سکول ته ځي څوک سګرټ څکي چا ستا سره مدد وکړو چا میچ وګاټو وغیره وغیره سو دیر فار وی یوز هو نو د داسې خبرو دپاره د داسې کارونو دپاره بیا مونږه هو استعمالو نو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د ټولو نه اول دا مونږه په سمپل پریزنټ ټینس کې یعنی په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې زده کوو او د هغې نه پس بیا پریزنټ پراګریسیو او بیا پریزنټ پرفیکټ او پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس او بیا پاست ټینس فیوچر ټینس وغیره وغیره نو په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې چې کله مونږه هو زده کوو نو په یاد ساتئ دا به مونږ د چا نه د روټینس په باره کې تپوس کوو د هغه د معمول په باره کې د هغه د عادتونو هیبټس په باره کې به مونږه تپوس کوو مونږ به وایو چې څوک کرکټ کوي څوک نسوار کوي څوک سګرټ څکي څوک روزانه کرکټ کوي څوک ورزش کوي نو مونږ به بیا د داسې قسم له خبرو دپاره په سمپل پریزنټ ټینس کې هو استعمالو فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټینس دی او هغه داسې دی څوک کرکټ کوي یعنی زه د یو چا په باره کې د یو سبجیکټ په باره کې تپوس کومه د یو کارکوونکي په باره کې تپوس کومه چې څوک کرکټ کوي نو د دې لپاره یو شارټ غونتې سټرکچر دی یو شارټ غونتې فارموله ده چې د هغې په مدد سره مونږ آل سینټینسز بلها داسې قسم له سینټینسز د سمپل پریزنټ ټینس انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شو نو د ټول نه اول هو فارموله وایي چې د ټول نه اول هو او په دریم نمبر د ورد د فرست فارم سره د ایس یا د ای ایس اضافه کول او په آخره کې ابجیکټ او ساین آف انټاروګیشن دا سینټینس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم څوک کرکټ کوي نو د ټولو نه اول هو WHO هو او په دویم نمبر د ورب فرست فارم پلی کرکټ کولو ته ویلی کېږي پلی هو پلی او بیا په دریم نمبر فارموله وایي چې ته ایس ولګو لا ای ایس ولګو نو په یاد ساتئ که چېرته زموږ سره یو ورب په SH SS CH او لا په ایکس ختم شوی و نو د دې نه پس به بیا مونږه د دغې سره د ای ایس اضافه کوو او که چېرته په یو بل لیټر باندې ختم شوی و په یو بل الفابیټ ختم شوی و
نو بیا به مونږ صرف او صرف د اس اضافه کوو. یعنی که د 15 لیټرز نه علاوه یو بل لیټر باندې زموږ سره ورب ختم شوی وو نو بیا به د هغې سره مونږ د اس اضافه کوو. نو دلته پلی زموږ سره په وای ختم شوی دی نو مونږ به صرف او صرف د اس اضافه وکړو ځکه چې دا وای خو د دغه 15 لیټرز نه دی نو زه به پلیز ولګوم. هو پلیز او په آخره کې څه کار کوي؟ کرکټ کوي. پوره سنټنس دا شو هو پلیز کرکټ او مطلب یې دا شو چې د چا عادت دی د چا روټین دی چې هغه کرکټ کوي. یو بل اگزامپل به داسې وي فار اگزامپل که زه ووایم چې څوک دلته اوسیږي یعنې زه ستا نه د یو ځای په اړه معلومات کوم او زه تا ته وایم چې دلته څوک اوسیږي ما ته پته نشته خو زه ستا نه تپوس کوم نو د ټول ناول هو او په دویم نمبر بیا لیو او بیا د اس اضافه هو لیوز او په آخره کې دلته ته په انګلیش کې ویلی کېږي هیر. پوره سنټنس دا شو هو لیوز هیر او مطلب یې دا شو چې څوک دلته اوسیږي. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې ګوره ساین آف انټاروګیشن یعنی سوالیه نشان به تاسو بالکل نه هیر کوئ هغه به همیشه دپاره د ډبلیو ایچ ورډز په سنټنسز کې لګوئ ځکه دا آلریډي کویسچن ورډز دي د پوښتنې والا الفاظ دي نو ډبلیو ایچ ورډز به لګوئ. آخري سنټنس به د سمپل پریزنټ ټینس داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې څوک دروغ وایي یعنی دروغ ویل د چا عادت دی ما ته پته نشته خو زه ستا نه د یو ګروپ په باره کې د یو خلکو په باره کې تپوس کوم چې په دې کې څوک دروغ وایي دروغ ویل د چا عادت دی. نو د ټول ناول هو او بیا ټیلز یعنی د اس اضافه مې د ټیلز وکړه او ټیل ویلی کېږي ویلو ته هو ټیلز او په آخره کې الای. پوره سنټنس دا شو هو ټیلز الای او مطلب یې دا شو چې دروغ ویل د چا عادت دی یعنی څوک دروغ وایي. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې پریزنټ پراګریسیو ټینس یا پریزنټ کنټینیوس ټینس زده کړو کومه چې مونږ یې استعمالو د یو جاري کار دپاره د یو جاري خبرې دپاره هغه خبرې هغه کارونه چې هغه همدا اوس یعنی په دې ساعت باندې جاري وي نو د هغې دپاره مونږ پریزنټ پراګریسیو ټینس یا پریزنټ کنټینیوس ټینس استعمالو. رایټ فار ایگزامپل د پریزنټ کنټینیوس ټینس زما سره یو سنټنس دی او هغه داسې دی څوک ستا سره را روان دی یعنی فار ایگزامپل ته په لاره را روان یې او زه تا ته رینګ وکړم چې چېرته یې او ته ما ته وایه چې زه در روان یم خو یو بل کس دی راسه میلمه دی راسه او زه ستا نه تپوس کوم چې څوک ستا سره را روان دی یعنی څوک دی تا سره. نو د دې دپاره سټرکچر داسې دی د ټولو ناول هو په دویم نمبر باندې ایز او په دریم نمبر د ورب فرست فارم پلس آی ان جی او په آخره کې ابجیکټ او ساین آف انټاروګیشن. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم څوک ستا سره را روان دی نو د ټول ناول هو او په دویم نمبر ایز هو ایز او بیا د ورب فرست فارم کم او بیا آی ان جی کامینګ هو ایز کامینګ او په آخره کې ابجیکټ with you. پوره سنټنس دا شو هو از کامینګ with you او مطلب یې دا شو چې تا سره څوک را روان دی یا څوک ستا سره را روان دی. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د پریزنټ کنټینیوس ټینس د پریزنټ پراګریسیو ټینس په اگزامپل باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې ستاسو د نور هم ښه پوه کولو دپاره ستاسو د نور هم د ښه پوهېدلو دپاره یو بل اگزامپل هم مونږه د پریزنټ کنټینیوس ټینس ورکو او هغه به داسې وي څوک بهر خبرې کوي. فار ایگزامپل تاسو په کمره کې ناست یئ یا په یو بل ځای کې ناست یئ او ته پوښتنه وکړې چې یاره دا بار خبرې څوک کوي یعنی څوک بار لګیا دی او خبرې کوي. نو د ټول ناول هو او بیا ایز هو ایز او په دریم نمبر د ورب فرست فارم پلس آی ان جی هو از ټاکینګ او په آخره کې آوټسایډ یعنی بهر. پوره ایگزامپل دا شو پوره سنټنس دا شو هو از ټاکینګ آوټسایډ او مطلب یې دا شو چې څوک لګیا دی بهر خبرې کوي. او ګرانو کتونکو په دې طریقه باندې په دې سټرکچر باندې تاسو میلیونز آف سنټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ. رایټ او اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې پریزنټ پرفیکټ ټینس هم زده کړو.
په هو کې. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې یوازې دلته تاسو هو نه زده کوئ، دلته ستاسو د ټینسز پریکټس هم کیږي. دلته تاسو ته بالکل د دې خبرې ټرای درکړی کیږي چې دا ټینس د دې ټینس سټرکچر څنګه دی او دا ټینس استعمالیږي د څه لپاره او دا څنګه استعمالیږي. نو په دریم نمبر د پریزنټ پرفیکټ ټینس سنټنسز زده کوو، خو پریزنټ پرفیکټ ټینس هغه ځای کې مونږ استعمالو کله چې یو کار مکمل شي، کله چې یو کار ختم شي. او مونږ په پښتو کې داسې قسم له خبرې کوو، مونږ وایو چا روټۍ خوړلې ده، چا دروغ ویلی دي، چا تا سره مدد کړی دی وغیره وغیره. نو چې کله داسې قسم له سنټنسز مونږ استعمالو نو د هغې لپاره بیا مونږ پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالو. د پریزنټ پرفیکټ ټینس یو سنټنس دی زما سره په پښتو کې، او هغه داسې دی چا زما کتاب اخیستی دی. یعنې زه ستا نه پوښتنه کوم چې زما کتاب چا اخیستی دی. نو د دې لپاره سټرکچر داسې دی د ټولو ناول هو، او په دویم نمبر باندې هیز، په دریم نمبر د ورب تھرډ فارم، او په اخره کې ابجیکټ او ساین اف انټروګیشن. دا یو خبره په یاد ساتئ چې په پرفیکټ ټینس کې څومره چې هم پرفیکټ ټینسز دي، یعنی پریزنټ پرفیکټ دی، پاس پرفیکټ دی او فیوچر پرفیکټ دی، په دې کې د ورب تھرډ فارم لګیږي. نو دلته به د ورب تھرډ فارم لګوئ. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم، چا زما کتاب اخیستی دی، نو د ټول ناول هو او په دویم نمبر فارموله وه چې ته هیز ولګو، نو زه به هیز ولګوم. هو هیز، او په دریم نمبر ټیک. خو ټیک به دلته زه نه لګوم، دلته به زه د ټیک تھرډ فارم لګوم، او د ټیک تھرډ فارم دی ټیکن، او دا ویلی کېږي اخیستلو ته. هو هیز ټیکن، او په آخره کې زما کتاب یعنی مای بک. پوره سنټنس دا شو هو هیز ټیکن مای بک، او مطلب دا شو چې زما کتاب چا اخیستی دی. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې چا کار مکمل کړی دی، یعنی زه د یو کار په باره کې ستا نه پوښتنه کوم چې دا کار چا مکمل کړی دی. نو د ټول ناول هو په دویم نمبر هیز، هو هیز، او بیا فینیشډ. فینیشډ ویلی کېږي مکمل کولو ته. هو هیز فینیشډ، او په آخره کې ابجیکټ د ورک. پوره اگزامپل دا شو هو هیز فینیشډ د ورک، او مطلب یې دا شو چې کار چا مکمل کړی دی. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې آخري اگزامپل ورکو د پریزنټ پرفیکټ ټینس، او هغه هم صرف او صرف ستاسو د ښه پوهېدلو دپاره. نو آخري اگزامپل به داسې وي، که زه ووایم چې فار ایگزامپل که زه ووایم چې څوک دلته راغلی دی، یعنی ما ته د هغه کس په اړه پته نشته، خو زه ستا نه پوښتنه کوم چې څوک دلته راغلی دی. نو د ټول ناول هو او په دویم نمبر فارموله وایي چې ته هیز ولګو، نو بالکل زه به هیز ولګوم. او په دریم نمبر د ورب تھرډ فارم راتللو ته ویلی کېږي کم، نو زه به کم ولګوم. کم فرسټ فارم دی، کیم ای سیکنډ فارم دی، او کم دا تھرډ فارم دی. نو هو هیز کم، او په آخره کې هیر یعنی دلته. پوره سنټنس دا شو هو هیز کم هیر، او مطلب دا شو چې څوک دلته راغلی دی. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په پریزنټ پرفیکټ ټینس باندې هم پوه شوي یئ. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو تر اوسه پورې دا ویډیو ګورئ، نو بیا زه تاسو له 100% ګارنټي در کوم چې انشاءالله تاسو به ډېر زر انګلیش په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې زده کوئ. یعنې تاسو به روان انګلیش ډېر زر ووایئ، تاسو به په انګلیش کې ډېره زر ترقي وکئ. ځکه تاسو تر اوسه پورې دا ویډیو ګورئ، نو د دې مطلب دا دی چې تاسو د انګلیش سره بې انتها شوق لرئ. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په څلورم نمبر باندې پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس هم زده کړو. کمې کې چې مونږ خبرې کوو د یو داسې کار په باره کې چې هغه په پاسټ کې یعنی په ماضي کې شروع شوی وي او لا تر اوسه پورې هم جاري وي، ختم شوی نه وي. یعنی یو کار 2 غنټې مخکې شروع شوی وي، غنټه مخکې شروع شوی وي، 10 منټه مخکې شروع شوی وي، کال مخکې، 2 کاله مخکې، 10 کاله مخکې شروع شوی وي، خو لا تر اوسه پورې هم جاري وي، ختم شوی نه وي. نو د دې لپاره بیا مونږ پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالو. د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس اگزامپل سنټنس به داسې فار ایگزامپل که زه ووایم چې
څوک د 2 ورځو نه زمونږ انتظار کوي، یعنی څوک لګیا دی مونږ ته انتظار کوي تر 2 ورځو نه. د دې لپاره سټرکچر داسې دی د ټول ناول هو او بیا په دویم نمبر باندې هیز بین، په دریم نمبر د ور فرست فارم پلس آی ان جی او په آخره کې آبجیکټ او ساین آف انټاروګیشن. نو ګرانو کتونکو په دې سټرکچر په دې فارموله باندې مونږه هر قسم سنټنس د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شو. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم، څوک د 2 ورځو نه زمونږ انتظار کوي. نو د ټول ناول هو او په دویم نمبر باندې هیز بین فارموله و چې ته په دویم نمبر باندې هیز بین ولګو، نو او زه به هیز بین ولګم هو هیز بین او په دریم نمبر د ور فرست فارم پلس آی ان جی. انتظار کولو ته ویلی کېږي ویټ، خو زه به اوس آی ان جی ولګوم، ویټینګ به ولګوم. هو هیز بین waiting او په آخره کې to us for 2 days. پوره سنټنس دا شو who has been waiting to us for 2 days. مطلب دا شو چې څوک زمونږ انتظار کوي تر 2 ورځو نه. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې آخري اگزامپل ورکو او بس بیا هم د نن دپاره دا کافي دی. انشاءالله د دې نه نیکسټ ویډیو به زمونږ سم دست هم په هو کې د پاست ټینسز وي، یعنی په هو کې به مونږ زده کوو سمپل پاست ټینس، پاست پراګریسیو ټینس، پاست پرفیکټ ټینس او دغسې پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. لکه څنګه چې مونږ د پریزنټ ټینس 4 ټینسز زده کړه، نو دغسې به بیا مونږ د پاست ټینس هغه 4 ټینسز په یو ویډیو کې زده کوو. نو آخري اگزامپل به داسې وي څوک د سحر نه مطالعه کوي، یعنی څوک د سحر نه لګیا دی او سټډي کوي. دا یو اگزامپل دی. فار ایگزامپل تاسو د چا نه پوښتنه کوئ، ستاسو نه څوک تپوس کوي، لا زه د چا نه پوښتنه کوم، څوک د سهار نه لګیا دی مطالعه کوي. نو د ټول ناول هو په دویم نمبر هیز بین، هو هیز بین او بیا studying، who has been studying since morning. او مطلب یې دا شو چې څوک د سهار نه لګیا دی او سټډي کوي، څوک د سهار نه لګیا دی مطالعه کوي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه بلها زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو بېشکه د ویډیو نه زده کړه کړې وي، نو بس هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکئ او په کمنټ سیکشن کې خپل خوږ رایې پرېږدئ. که چېرته تاسو د انګلیش سره ریلیټډ په یو ټاپک کې کنفیوز یئ، بس بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ وکئ چې بس زه په دې ټاپک کې کنفیوز هسته یم. نو بس هم ستاسو د کمنټ مطابق به زمونږ نیکسټ ویډیو اپکمینګ ویډیو وي. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.